ناصر په لورلای بازار کې زوی را روان کړی وی، هلته د انګورو ریړۍ وه، هغه زوی ته انګورو ډېر خوند ورکړي. دا یوه دانه له اوښکي را جلا کړه، ول ته یې وګوره داسې زوی سې یې وخوړی. دا ول څنګه خوند یې وی؟ هغه ول ډېر خوندور و. دا ول چې ګرده ریړۍ وخورې دغه وړ خوند یې کنداري د شربتو ریړۍ وویلې په پنجې ګیلاس په پنجې ګیلاس بس زما رنګه شی ورکاټ سوی، 4 ګیلاسه یې وڅښل. دا ول سلی راواړه، هغه تال په پنجې ګیلاس، دا ول ته زما پسکۍ سکه سګزی په روزه کې تږی سوی، کور ته راننوتی، ول چیرې د ګوګی هغه ول ګوګی څه کوې خو روژه ده. ده ول تېره وښه، بس ور وښودی لاړې